دا د اختر لمونځ نه دی. د اختر لمونځ د ډېرو خلکو نه یې زده، د ډېرو خلکو د جنازې لمونځ چې ډېر ضروري دی، د اعتکال لمونځ چې ډېر ضروري دی، زموږ د خلکو نه یې زده کېږي. زه به اسانه توری در وښیم. اسانه توری دا دی چې ته د لوی اختر لمونځ کوې، دی ووایه لمونځ کوم 2 رکعته واجب د لوی اختر په دې مولوي صاحب سره د 6 تکبیرو. صحیح که دا نسې ویلی دا ما چې تا ته کوم توري اوس در وښول دا خو ستا په دماغ کې رالو چې 2 رکعته لمونځ دی د لوی اختر دی واجب دی په دې مولوي صاحب سره د 6 تکبیرو. په خوله یې وایه مه، نیت وایي د زړه و ارادې ته، بس په زړه کې د هغې اراده وکړه الله اکبر. صحیح شو؟ لاسونه پر نامه ونیسئ. سبحانک اللهم ووایاست. سبحانک اللهم چې وویل سو بیا 3 واره الله اکبر ویل کېږي. الله اکبر لاسونه یې لکه الله اکبر الله اکبر. اوس لاسونه پر نامه ونیسئ. امام قرات وایي، بیا د هغه رقم مطلب صورت وایي، بیا رکوع کوي، سجده کوي. دا رکعت چې اوس راپورته سو الحمدلله ویل کېږي. بیا د رکوع څخه مخکې په 2یم رکعت کې بیا امام 3 واره الله اکبر وایي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. لاسونه لاندې لکوئ. پر 4م تکبیر باندې بیا ولاړ سئ رکوع لره، سلام وګرځېدئ، بیا خطبه اورول دی. که ورته ناست وي اورول یې واجب دی، دا اورېدل یې واجب دی. که ورته ناست نه وي جنې ولاړې بس ټیک ده، صحیح ده، پروا نه لري. او دا د اختر اسانه لمونځ شو. په دې خو څه مشکله خبره نه درته، هېڅ مشکله خبره نه ده، هېڅ ګرانه خبره نه ده. خو بس دغه نیت بیا که یو سړی وایي چې یاره زر عالم له ما دا 3 تکبیرونه تېر سوي ولو، زر عالم له ما دا 3 تکبیرونه تېر سوي ولو. او چې تا کله نیت وتړی دلته امام په رکوع کې دی، بس په دغه نیت کې ووایه الله اکبر. چې دی وایي په رکوع کې 3 واره چی شویه الله اکبر ووایه. صحیح سونه اسانه خبره ده. دا هغه رقم په 2یم رکعت کې دا هغه رقم وکړه. که ته ناوخته راغلې دلته امام قرات شروع کړی، بلکې امام قرات ویلی و دی 2یم رکوع له راتلی، په هغې کې ته تکبیرونه ورسره ویلی سي. بیا چې کله مطلب ته پورته شوې ستا څخه یو رکعت تېر سوی دی، بیا ته راولاړ سه بیا هغه 3 تکبیرونه چې دي هغه ووایه. په دې کې مو ګرانه خبره یوه دا نه مرسته، هېڅ مشکل چې دی اخیستل.